اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نمر ټي وي ډیر قدرمند کتونکو السلام علیکم. په یو نوې خپرونه کې نجیب الله نجیب یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمند کتونکو، د یو داسې شخصیت سره ناست یم چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې چېرته هم پښتانه اوسیږي نو هلته به د منیر جان د نوم نه هر سړی چې دی هغه لازمي واقف وي. بلکل دا وخت مونږ په بونیر کې د منیر جان صاحب سره د هغې د هوټل د چت د پاسه ناست یو. راغلو د دې خواله د دې سره به د دې د ژوند متعلق د دې د کتاب په حوالې سره د دې د شاعرۍ په حوالې سره مختصر غونته خبرې کوو. خو د هغې هر څه نه لنډی زه یم چې منیر جان صاحب ته د دې شکریا ادا کوم او تاسو ته ډېر ډېر هرکلی وایم چې تاسو موږ ته وخت راکړو. نو یو ځل بیا ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه نجیبه، په خیرحالۍ درته وایم او د نمیر ټي وي دغې مینهوالو ته سلامونه. هر کله راشئ، بیا بیا راشئ. دغه میک چې دې راغستی دی، دغه کیمره چې دې راغستی ده، الله دې وکړي چې د دغې کیمرې او د میک پوره حق ادا کړي چې غټ او کچ پکې ونه کړي نو او په دغې لاره باندې روان اوسئ او کامیابي درته غواړو. ډېره مننه. ډېره مننه منیر جان صاحب. وړومبۍ پوښتنې طرف ته به راشم. الله تعالی دله ډېر لوی شهرت درکړی دی او زه به موږ په دې خبره باندې ځان پوه کول غواړو چې یاره منیر جان صاحب چې دی چې یو دومره پاپولر شخصیت دی، د دې به بچپن کې او د عامو خلکو په بچپن کې سفر او مطلب زما د خبرې دا دی چې یاره شرارتونه تاسو هم په وړوکوالي کې کړي دي که نه همدغه شان خاموش طبیعت او څنګه چې اوس یې نو یاره د نورو ماشومانو په شان دي به ځکه یم چې زه هم دغه یو کلیوال ماشوم یم. دغه کلیوالو ماشومانو چې کومې لوبې کړي هغه ما هم کړي دي. دغه شرارتونه چې کوم هغو کړي دي ما هم کړي دي او لږ هم نه دي کړي، ډېر هم کړي دي. سکول کې نه هم کړي دي او په کلي کې نه هم کړي دي. نو د دغې ماشومانو غوندې وخت مې تېر شوی دی. بس انسان الله په یو حال دی او انسان خو بدلېږي را بدلېږي. بس دغه خبره د دغې شرارتونو نه چېرته یو واقعه غونته یاده داسې وړه غونته چې تاسو چاته شرارت کړی او درنه نه یېرېدونکی یېرېږي درنه نه بار بار درته یادېږي؟ یاره ډېر دي یاره. په سکول کې ما یو ملګری و نو مونږ به په دې کچن ته سکول تلو که نه، سړي داسې هغه خوند ورکوي لکه هغه ورانی وله خوند ورکوي چې یاره ما یو ورانی وکړی په دې سکول کې. نو مونږ به د کچن ته لاړو چې کچن کې به څه د خوراک پراته و هغه به مونږ وخوړه. نو زما یو ملګری دی اوس په سعودي کې، هغه یو ورځ ما ته وایي چې یاره مرچکی راوړو ما ته وایي چې دا مرچکی خوړی شي. ما وی یاره ولې نه شم خوړی خو چې ته یې وخورې. نو هغه به مرچکي شروع وکړه، مرچکی ټول وخوړو. نو بس ماشومتوب عزت خو به بیا خامخا پوښتنې نو ضدونه خو کېږي، خلک بیا کوي یو بل سره چې یاره ده وخوړو نو زه به یې هم خورم. نو ما چې وخوړو ما له سم په غوږونو کې هغه اواز شروع کړو. ما راونیولې د مرۍ نه ما کیسه کوه څه چل دی کړی چې لکه زه یې دومره تریخ کړم او تا ته یې په خندا شو. وایي ما ورته دومره چون چینی په خولې کې ایښې وه. داسې بلا خبرې دي چې سړي بیا نه یېرېږي که نه، خو ټولې خو نه شو کولی. البته دغه یوه راته یاده وه. ډېره مننه منیر جان صاحب. په وړومبي ځل تاسو ته کله دا احساس و چې یاره زه شعر لیکلی شم یا زه شاعر جوړېدی شم یا شاعر یم؟ یاره ما به په سکول کې د استادانو ما د ویلو سره شوق و چې زه مطلب ښه غزل ووایم د چا یاده. ما به استادانو باندې ما باندې به دغه ویلې که نه ترانې ویلې او څه ویل څه ویل. د هغې سره یو کلاس ته به بوتلم، هلته به مې ترانه وي، بل کلاس ته به بوتلم او زما ډېر ښه اواز و که نه. اوس هم دی نه خیر اوس لږ غټ شوی اواز، هغې وخت کې خو نری اواز نو ډېر خوږ دی. نو د هغې نه بیا زما یو شوق را پیدا شو. هغې شعرونو کې به هم د اردو به و اکثر، خو ما ته به استادانو ویل چې ته پکې خپل نوم اخله. نو ما به په هغې کې منیر ما به پکې منیر اخیستو چې یاره منیر د شاعر هر څوک چې به و خو ما به پکې خپل نوم ځای کوم. بیا د دې نه ما کتابونه د خاطر کتاب داسې د غني خان کتابونه دغه دیوان به راسره پروت و غني خان ګتې متې نه وې ما د چا نه راغستی او راکړی و که نه. نو هغه به مې کتو، خاطر مې وکتو، حمزه مې وکتو. بیا مې یاره خپله هم شاید کوشش وکړي سړی شعر ولیکي. نو بیا مې خپل یو کوشش روان کړو. تر دې دمه بس دومره دي چې څو شعرونه به
نو د خلکو خوښ شوي صحیح. بس خوشحاله یم. منیر جان صاحب زموږ اکثر ملګري داسې دي که نه چې هغوی کله شاعري شروع کړي نو چېرته ترور کاپي شلولي، چېرته پسې پلار لښته راغستي، چېرته د بار څوک پر ټوکې کوي که نه شاعر هسې څوک دونه تاسو چې دا مسلې راغلي وي چې چا درنه کاپي اخیستې یا د څوک خار شوي چېرې دا کار مه کوه؟ نه ما ته یاره په کتاب باندې چا څه نه دي ویلي چې ته کتاب ولې ګورې. ما که هغه د هر څه کتاب کتلی دی. په کتاب نه ما ته مور څه ویلي، نه راته پلار څه ویلي، صحیح، نه راته ترونو څه ویلي. نو ما هغه کتابونه چې به کتل نو خامخا صحیح شوق را پیدا شي. منیر جان صاحب تاسو وایه چې چا چې واده کړی دی بد یې کړي، څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. نو سوال زما دا دی چې پخپله په دې ړمبۍ کړی کوې که په دې دویمه کړی کوې؟ نو بس یاره کړی مې دی اوس که بد وته او که ښه وته خو کړی مې دی. الله دې ښه ساتي او الله دې تاسو د واده کامیاب ساتي. زه یم که یو غزل په دې دوران کې تاسو د ملګرو سره شریک کړئ نو خوند به د دې پروګرام نور هم زیات شي. غزل به درته ووایم چې کمې آینې چې مخونو ته نیولې دي، کمې آینې چې مخونو ته نیولې دي، کمې آینې چې مخونو ته نیولې دي، دغې آینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري. او موږ ته په وریځ کې د الله نومونه ښکاري خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري. ډېر زبردست. موږ ته په وریځ کې د الله نومونه ښکاري خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري. دا سړی دوه رنګی دی، دوه ژبی دی، شکي پرې یم، ما ته یې جانان وې خو ما ته جانان نه ښکاري. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. دا سړی دوه رنګی دی، دوه ژبی دی، شکي پرې یم، ما ته یې جانان وې خو ما ته جانان نه ښکاري. او دومره خبر شوي چې غربت لیونی کړی نو اوس مې په دوربین کې هم دا ځینې یاران نه ښکاري. ډېر زبردست، ډېر زبردست. دومره خبر شوي چې غربت لیونی کړی نو اوس مې په دوربین کې هم دا ځینې یاران نه ښکاري. نیم سلام دې واچو په نیم باندې خاموشه شوې ولې منیر جان درته صحیح مسلمان. ډېر زبردست، ډېر زبردست. منیر جان صاحب ما ذکر وختي مو وکړو چې الله تعالی درته ډېر لوی شهرت درکړی دی، ډېر زیات. د دغې شهرت چې کله راغلی د هغې نه پس تاسو په ژوند کې خامخا څه بدلون راغلی، مثبت به هم راغلی، منفي به هم راغلی. څه وایه چېرې څومره تبدیلي راغلې ستاسو په ژوند کې؟ تبدیلیانې خو یاره ډېرې زیاتې راغلي دي خو کمه به یې درته وایم. لکه که چا نه پېژندو نو ټول وخت هم په کلي کې په دغې پولو پټو کې په دغې غرونو کې تېر کړو. اوس که څو کسانو پېژندلي یو نو اکثر چېرته په لاره، چېرته په پېښور کې، چېرته په سوات کې، چېرته نو دومره تبدیلي راغلې ده یار. زه به د کتونکو سره په دې دوران کې یو دا خبره شریکه کړم چې په منیر جان کې الله تعالی دا خاصیت ایښی دی چې که په دې پسې په کمنټس کې چا څه خبره کړې نو هم دې کتلې ځان یې خاموشه کړی، که پشي شا به چې خبره کړې دې ته را رسېدلې هم یې پې ځان غلی کړی. منیر جان صاحب دنیا خلک داسې دی چې زه هم پېژنم او تاسو به هم پېژنئ چې پشي شا به تاسو پسې لګیا بیا مخامخ راشي زما سره سیلفي وباسه او زما مېلمه راغلی. داسې شوي دي که نه؟ نو بس داسې خو کېږي. هغه شاکر صاحب وایي چې دنیا وه خامخا به چا په چا پورې خندل. زه څومره بختور یم تا په ما پورې خندل. خبره که د وخت شي او د ظرف شي منطقي ده، بېګا ورورکي د نور رڼا پورې. ډېر زبردست، ډېر زبردست. چې زه در پورې خاندم او ته راته مسکی یې، شاکره څومره خوند کوي په تا پورې خندل. ډېر ښه، ډېر ښه. نو خامخا څوک خو به درپسې څه وایي او چې څوک درپسې څه ونه وایي نو تا کې یو منافقت وي، ته بیا صحیح خبره کولی نه شې. نو څومره چې د دوستان دي، یاران دي، دومره به دښمنان هم لرې. البته زما د چا سره دغسې خبره نشته یا زه په چا پسې په کمنټس کې ځکه څه نه وایم چې هغې نه به صرف هغه ته درد میلاو شي، نور د هغه زه په هېڅ هم نشم کولی. بل هغه زما څو شعرونه دي چې که د خندا یم نو باید خندا راپورې وکړه، خبرې ستغې وکړه، سپکې وکړه، سپورې وکړه، ستا اصلیت تصویروي، ستا تربیت راښایي. که ستړی شوی نه یو څو کنځلې نورې وکړه. نو کنځلې یو سړي د پرورش هغې آینه ښیي، هغه ته په خپله پته لګي خو موږ نه پوهېږو. او چې پښتانه یي، پښتو یې ویلي او بیا مسلمانان هم نو هغه کنځل خو زما په خیال چې چاته به ونه کړي. او څوک چې کوي نو هغه خلک دې هم ژوندي اوسي، شاید چې غلطي ترې شوي او بیا دې هم ژوندي او مړه ژوند ورله غواړي ژوند دې وکړي. کتونکو ما ته دا خبره زه په دې خبره پوه یم چې منیر جان صاحب چې دی تاسو غواړئ چې دی ډېر واورئ، خو زه په دې کې یو خاص واقعیت د منیر جان صاحب تاسو سره شریکول غواړم. هغه دا ده چې موږ په یو نجي محفل په خپل محفل کې ناست وو. منیر جان ته یو سړي وویل چې یاره ستاسو په نوم باندې دا واړه دا چپس چې کوم دي پاپړ دا راوتي دي او هغې کې ستاسو تصویر دی او هغه چېرته په ډیران پروت دي
چېرته یو ځای چېرته بل ځای نو منیر جان ته وایي چېرې که تاسو په دې باندې کاروایي وکړئ قانوني تاسو ته دا حق حاصل دی نو منیر جان ورته وایي چېره که زما د تصویر د وجې زما د نوم د وجې د یو غریب کور ته یو نوړۍ روټۍ لاړه شي نو زما تصویر دې خلک په ډیران نه چې د دې نه پس خاص ځای کې ورته وکړي د دې خبرې شریکولو مقصد زما صرف دا و چې کله دا خبره دې وکړه نو تاسو ته د هغې نه اندازه وشوه چې دې له الله تعالی څنګه زړه ورکړی دی بهرحال مخکې به ځو خو زه یم که یو کلام طرف ته لاړ شو شعر خوند به وګورو شعر درته کم یې ووایم یاره شعرونه هم ډېر شو ویلي مې هم ډېر دي بیا راته پته نه لګي چې کم ځای ویلي زموږ خپل چینل خو داسې به وکړم چې تا ته به نوې غزل ووایم چې چا نه یې اورېدلی غزل داسې دی چې مخکې ته یو دوه شعرونه وایم چې شاید چې نور په چا ځان بوج نه کړم شاید چې نور په چا ځان بوج نه کړم شاید چې نوره زندګي ونه کړم حالاتو پوزې له راوستی یم په ځان یېرېږم خودکشي ونه کړم ډېر ښه شاید چې نور په چا ځان بوج نه کړم شاید چې نوره زندګي ونه کړم حالاتو پوزې له راوستی یم په ځان یېرېږم خودکشي ونه کړم او دغه څو شعرونه نوي درته وایم چې هر یو ښکلی ستوری د اسمان ارمان هر یو ښکلی ستوری د اسمان ارمان دومره سرخوړلی دومره ګران ارمان هر یو ښکلی ستوری د اسمان ارمان دومره سرخوړلی دومره ګران ارمان او نن خو دا لمدې زلفې راسڼ وخه نن خو مې پوره که د باران ډېر ښه نن خو دا لمدې زلفې راسڼ وخه نن خو مې پوره که د باران ارمان دا غربت او دا حالت او دا ګرانی دا غربت او دا حالت او دا ګرانی خاورو له د یو څه د پیزوان ارمان دا غربت او دا حالت او دا ګرانی خاورو له د یو څه د پیزوان ارمان او زه خو د کاپرې په ځان کړی یم رب العالمین دې کړه په ځان زه خو د کاپرې په ځان کړی یم رب العالمین دې کړه په ځان ارمان ګونګو تصویرونو ته به یې وجاړې در به شي یو ورځ د منیر جان ارمان حق دی منیر جان صاحب یو خبره زما ذهن ته راځي چې ستاسو په شعرونو کې اکثر تاسو ملا سره تصادم پیدا او لګیا خو په عام ژوند کې چې تاسو وګورم اکثر تاسو سره علما کرام ملو شي هغوی ته ډېر احترام لرئ نو دا څه وجه ده صرف مونږ پسې کوی په خپله خو مونږ شاعران که څوک یې مني او که یې نه مني مونږ شاعران په عالم او په ملا کې بلا فرق لرو او بلا فرق پکې کوو که د چا تسلي نه ما سره راتلی شي زما په یو شعر ما سره کښېنستی شي خبره کولی شي نور که اوس مونږه یو نوم له فرق نشو ورکولی هغه زما غلطي نه ده د شاعر غلطي نه ده چې یو سړی په شعر باندې تحقیق نه که هغه ګوري نه چې په دې شعر کې څه دي که ته ظاهري تصویر ته ګورې هغه شعر یو شاني او که بیا په سپایي پسې ګورې هغې کې ډېر بلا خیالونه وي نو مونږ دې په شعر باندې لږ سوچ وکړو که مطلب پوهه خلک اوس زما په شان یو عام سړی چې په یو سړي باندې دغه کوي چې دا شعر دی ویلی دا دې کوپر کړی نو نه خبره ده عالمه نو ستاسو دغه سوال دغه جواب چې زما سره مطلب شته ثبوت چې شاعران علیم څه ته وایي او ملا څه ته وایي زما په یو شعر کې که چاته پته معلوم وي چې ده پکې علیم په غلطه یاد کړی زه به ګنهګار یم خو که په ملا لفظ باندې ما څوک رانیوي نو دا به د هغو خپله غلطي منیر جان صاحب وخت مو نه رم اخري یو دوه درې سواله کوو بیا به بس کوو دا راته ووایه چې ستاسو د دې شهرت وجه تاسو په خپله څه ګڼئ شعر ګڼئ که تاسو له انداز الله ډېر زبردست درکړی نو د انداز پکې ډېر عمل دخل دی او که د شعر پکې ډېر عمل دخل دی یاره والله که ما ته هم پته لګي چې څه دي لکه شعرونه زما نه خلک ښکلي لیکي بلا ښه شاعران دي انداز هم د بلاو خلکو ښه دی ډېر ښه انداز دی او نشم ویلی الله تعالی خاص کرم ګڼئ ما ته بس دا د الله دغه کې مطلب په ورکړو کې نه ټایم لګي نه په اغوستو کې ټایم لګي نه په ورکولو کې ټایم لګي نو خبره دا ده چې بس په چا باندې پیرزو کړه حالانکې زما نه به ښکلي ښکلي خلک وي په شکل صورت به هم ښه وي ښه شعر به هم لیکي 10-20 روپۍ به ورسره هم وي او ډېرې بلا
ښه صفتونه به یې پکې خو شاید هغه ما غوندې خلک یې نه خوښوي. زمونږ بل تاسو د ملا خبره وختي وکړه نو بله ورځ زما په شعر یو ملا لګیا دی چې په شعر باندې خبره کوي که نه زما په شعر یو سړی خبره کوي ټیک ته چې پې وکړي ځان پې پویه کوي یا پې په هسې یو محفل کې غلط پې بد پې وایي ودې پې وایي خو هغه لګیا دی چې د ده د ویښتو ته وګوره او د ده د شکل ته وګوره او د ده نو دغه سړی ستا زما په خیال علیم نشي کېدی علیم ځکه نشي کېدی که ده سره علم وي اول خو به ده زما دغه شعر ما سره دغه کړی و چې زما شعر و چې ما پې پویه کړه که زه پې نه پوهېږم ما پې پویه کړه که ما نه وی پویه کړی بیا هم که ده دغه خبره کولی نو کولی شوه خو که ته خبره کوې زما په شعر و که زما په شکل او زما په ویښتو به ته ځکه نه کوې چې ته د الله په تخلیق باندې دومره غټ اعتراض کوې اوس که چېرې زه انسان جوړ کړی یم او تا الله جوړ کړی یې هغه پیدا کړی او زه انسان جوړ کړی یم نو که ته په ما بد وې نو هغه خبره دې ځای نیسي خو که ته دا ګڼې چې زه م الله پیدا کړی یم او دی م الله پیدا کړی دی نو زمونږ په کردارونو کې به یي پرخ خو نورې ما او تا یو شان پیدا کړي نو د الله په تخلیق باندې دومره غټ اعتراض ته ضرورت بیا نشته زما په شعر خبرې ته ضرورت شته چې وکړي که زه غلط یم ما دې پوه کړي خو د الله په تخلیق دومره غټ اعتراض زه دې خبرې ثبوت ورکوي چې دغه سړی ملا و د هیڅ چرې علیم نشي کېدی. منیر جان صاحب دغه اخیری یو سوال به لرم چې که فرض که زه وغواړم یا زما سره د کیمرې په شاته زموږ ډېر قدرمند مشر حبیب الله کاسف صاحب که دی وغواړي موږ لاړ شو سوات ته بل ځای ته ریلۍ ته ودرېږو چاول یې خوړی شو چور یې خوړی شو خو که فرض که تاسو داسې لاړ شئ نو تاسو داسې نه شئ کوئ که نه داسې څه واقعیات چېرته شوي ده چې یاره تاسو خپېمانه شوي غوندې چې نو یاره خپېماني خو دا د دې خلکو مینه ده که ته ډېر هم خپېمانه کېږې که نه نو غلطه به ځکه کوې چې ما ته اکثر خلک وایي یاره ته داسې غلی ولاړې ورته نه ته ځې او نه زه یم چې دا خلک تصویران پوره کړي چې دوی وایي چې بس زه به ځم خو بیا ډېر خلک دا تعدي کوي چې څوک مې یو پله راکاږي څوک مې بل پله راکاږي نو ما هم لږ تنګ کړي که نه نو موږ تېر پروګرام له تلو یو کلچر ډے کراچۍ کې پروګرام ویله تلو موږ هغه سره سوات کې یو خبره مو سره وشوه څه خو دې ځای نه لیټ شو څه چې څنګه ایرپورټ ته رانوتو هغه دغه ودرولو هغه سیکورټۍ والا ودرولو وی چې یاره ته خو ما چېرته لیدلی یم ټیک ته لیدلی به دی یم که نه پنجابی و خو ما یې اوس زمونږ تعدي د جاز رانه چې وی چې بس تصویر به وباسو خیر د هغو نه چې لاړو هلته کې نور ګارډن پارکینګ کو نور پښتانه راله وی چې تصویر مو یاره زمونږ نه جاز دي مسلمانان تاسو دومره ګڼې دا چې تصویر هغه خیر دی مړه یو تصویر وباسو هغه نه به روان شوم بل به یاره دا شو چې لکه څه مونږ ناوخته کړی مو او څه ایرپورټ کې د خلکو به تصویرانو ناوخته شو چې دغه له لاړو کاونټر له هغه وی چې یاره تاسو نه جاز تللی دی بس بیا هم هغوی هغه ته ټلیفون وکړو چا چې پروګرام را شروع کړی و نو هغو بیا بل ټیکټ راواخیستو بله ورځ په پاوکم په یوه بجه باندې هلته پېښور کې اسلام آباد کې شپه وکړه او بله ورځ پاوکم په یوه باندې بیا لاړو روان شو کراچۍ ته او په 4 بجې بیا هغه مشاعره وه نو بس داسې به کې کله کله وشي که نه منیر جان صاحب بس نور مو نه تنګوم اخره کې یو غزل به راته بل ډالۍ کړې د هغې نه بس به بیا تاسو ازاد یې غزل درته کوم یم یاره غزلې دومره ډېرې شي ډېرې نه شي خو لکه ما ویلي بار بار نو بیا له خوند هم نه راکوي دغه څو شعرونه درته ووایم چې دوه رنګونه سپین او تور دوه رنګونه سپین او تور دوه رنګونه سپین او تور غم او خادي خور او ورور ما او تا جوړېږو نه مونږه دواړه اوبه او اور پوی به شوم چې ستړی شوې تا چې به وې ښه نو نور پوی به شوم چې ستړی شوې تا چې به وې ښه نو نور دلته قتل شین اسمان او دلته کوپر ټنګ ټکور دا بیا ووایه دلته قتل شین اسمان دلته کوپر ټنګ ټکور ډېر ښه دی ستا مونیر چې وڅکي نو پروت وي ټوله شپه نسکور او دغه غزل به درته ووایم چې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې
زه که په رنګ د ګلاب ګل نه یم ته هم په قد د چینار ونه نه یې. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. زه که په رنګ د ګلاب ګل نه یم ته هم په قد د چینار ونه نه یې. مطلب نو زړه دې د سکې نه جوړ دی، مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې. واه واه. مطلب نو زړه دې د سکې نه جوړ دی، مطلب نو ته په چا غمجنه نه یې. غم به وجلې وې نازکې جینۍ، شکر وباسه چې مینه نه یې. واه واه واه. غم به وجلې وې نازکې جینۍ، شکر وباسه چې مینه نه یې. او دا پېښور خپل دویم کور وګڼه، افغان وروره بې وطنه نه یې. واه ډېر زبردست، ډېر ښکلی. نو بس دا به ډېري که نه؟ دا به ډېري. خو یو سوال به بل ولرم. دا کتاب ستاسو ماشاءالله چې کوم راغلی ډېر زیات چلېدلی دی او ډېر خلکو خوښ کړی دی. د دویم کتاب په هکله راسره صرف خبره وکړئ چې کلي ته راځي نو بس. کتاب د خیر را روان دی، اوس ملګرو شاعري تقریبا ټوله کړه او بس نوم ورله ټاکو چې څه نوم ورله کېږدو، بیا په لږو ورځو کې انشاءالله چې چاپ شي. دویم کتاب مې را روان دی او ډېر ژر به یې تاسو. ډېره مننه منیر جان صاحب، تاسو موږ له وخت راکړو. تاسو د الله نور په دې عزت کې اضافه وکړي. جی قدرمنو کتونکو، منیر جان صاحب تاسو واورېدو د دې دا خوندورې خبرې. یقینا بېشکه بېشکوفي زه دا یم چې دا به ستاسو خوښې شوي وي. زه به انشاءالله تعالی تر بله پروګرامه ستاسو نه اجازت غواړم. د هغې پورې چې چېرته هم یې ښاد آباد راته اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.